الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. پادی سلورم سفارہ کے دا سورہ آل عمران دا 113 یوسل دیالسم نمبر آیت اور پسی آیے مبارکہ. پادی سلورم سفارہ کے دا سورہ آل عمران دا 113 یوسل دیالسم نمبر آیت اور پسی آیاتون. پادی مذکورہ آیاتون کی دا اہل کتاب د یهود او دوی میډلی چاغه پدی کې صالحین او نیکان خلق دي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او د حق تابعدارو او د الله عبادت او بندگی کوونکي داغي صفات ذکر کړی دي. او دې صفات ذکر کولو کې اصل مقصد دا دی چې د قران د عدل او انصاف دی چې په ټولو باندې یو شانتي کزمره کوي. مخکې د دې هغه خلک ذکر کړ چې پای کې ډېر قبیح صفات او نمبر 10 خلکو ذکر داغي لس جرمونه ذکر کړ. داغي بالمقابل کې چې کوم نیکان دي داغي لس صفات ذکر کړي. دا هم انسانانو یو کمزوري ده چې دی خبره عام کوي، لکه د اسکول والو د دسي وي الکه دا خبره جنرالایز کوي، عام کوله. نو قرآن دته د دې انساجي کې چې خبره ما عام کوي، دا د عام انسانانو کمزوري ده. ته وګوره یو ځکه بلس کسانی کې یو کس پکې غلطي وکړه نو خلک ټول ته بوتانی سي الکه وې دې لسونه دا غلطي کړې ده. دغه رنګ یو سړی سره بنی کې او ډیره زمانہ چې کم ده دغه سره به دې ژوند کې معمولی غوندي غلطي ده نه وشولله نو بس هغه ټول نیکري سپسین باندې وي بس به ته خوش شوبت سړی ښکارا کېږي. لکه حدیث کې د سراغلی دي چې یو خاون چې د هغه کله د زنانه یو خواهش او دغه یو فرمایش پوره نه کی نو دا خزو ته وی چې ما رأيت منك خيرا قط، ما د تانه هیڅ کله خیر ونیدو کړه نن چې زه د پلار د کور نه تا کراغلی ما بس ما بد ورځ باندې سر دی. حالان کې دې خاوند ول ځان وجلې خو لږ یو ځکه کې غلطي وشي د قرنګې دوغره په یو ځکه به ژوند به تیرې هغه خلکو د بته معلومه او څه به د ژوندۍ تیر کړی میشته او کله شانتي غلطي ده نه وشولله نو بس به گزاره نه کوي به دغه ټوله نیکه به دغه باندې وي به پر باندې فتویم لګي ټاپی چې لکه دب سیمون نه کیږي او دا دسته دي او دا بد اخلاق دي. د قرنګ دوستانو منځ کې د سرازي د پلار او د زامنو په منځ کې د سرازي کې چرته د پلار نه معمولی غوندي غلطي وشي بس زامنو سره به گزاره نه کوي. د قرنګ کې د زامنو نه غلطي وشي پلار یې سره نه کوي. دوستان او یاران د څه په دې دکانونو کې موږ تاسو ګورو په دې خپل معاشره کې نغمه رب العالمین دی آیت کې دا انساجي کې چې خبره ما عام کوي. يهود دې ټیک د پدې کې بد خلک هم شته ډېر ناکاره او دغه رنګ ډېر بد اخلاقه او فاسقان او فاجران او رانکاری پکې دي. خو دې کې د کمال والا خلک هم دي. تاسو ټول یو يهودو ته په یو نظر باندې مګورئ دا ډېر ناشنا ځینسازي قرآن دلته کړی ده. ځکه وی لیسو سواء دا برابر ندي ان لیسو كلهم على هدة سواء بل منهم المؤمن والمجرم. ټول یو شانتي ندي په یو لیول کې ندي. سپکې نیکان دي مؤمنان دي او سپکې مجرمان او فاسقان دي. د دې آیتونو د شان نزول په اړه کې امام ابن کثیر ویلي دي وی وان هذه الايات نزلت بمن امن من اخبار اهل الكتاب كعبد الله ابن سلام واسد ابن عبيد وثعلبه ابن سعيا واسيد ابن سعيا وغيرهم. وی په اهل کتابو کې په يهودو کې چې کله عبد الله ابن سلام او اسید ابن عبید او ثعلبه ابن سعیا او دغه رنګ اسید ابن سعیا دوی ایمان راوړو دا پکې دسي مشران کسانو. نو په دې کې د قوم ورپسې وخاندل چې لکه د پلان نیکه دین او د پلان نیکه مذهب او طریقه پرې خودله. يهودیت نصرانیت زوړ پخوانی دینو تورات انجیل دا مخکنی کتابونه دي او را لې تاسو په دیني وی دین کې داخل شولې دام څه وکړل نو تاسو غټ کم مقلتوب وکړو ندی پسې خاندل. لکه دا طریقه د تو وګوره چې کله ته په ګناه کې استعمالي کې داخل به تسنوي خو حق تراله نو بیا وی لکه دا واوړېدو. موږ یو مرګري وغه قرآن و حدیث تراله او دا عقیده قبول کړله
او ګناونه توبه وی صلاح خلکو ته ویل خراب شول لارې واوړې دي هغه ول سمې کړې دي به ما ته قسم وکړو چې دی قرآن موږ میګیره پر خو در دینه مخ کې به ما چرګان به مثاتل سپی به می جنگول ګیره می خراول دي خلکو مال چرته دعوت نور کړي خپل خدمتونه برابرني کول کله به مولا پټو کې به مولا کله ګوډونه کول او کله به مولا شوتل او قصونه ریبل هیڅ دعوت د آخرت نور کړي چې دې طرف تراله موسیوران شلکه څنګه خراب شو والد د مانځ کې د کعبه په ځای باندې د سیم مخ کو کنا چې کم دې چرته د قرآن په ځای باندې بل کتاب د قرآنک اغل ولي کڅ کوي خو چې کله دې منهج ترا شو لکه خراب شو څنګه خراب شو نو هغه د دې چې کله حق ترالی نبی به د خلکو ته کې تم هغه څخه ختم شي نه پس بم د سره مقابله کوي خزه بم د سره چې کم د غوسه وي بچي بم ته غوسه هغه زما اوس هغه فرمایشونه او زما مفادات هغه نه پوره کیږي نو دې د وجه نه غالبا د سلیف سره دا کار کیږي نو دوی سره دا کارو چې کله حق ترال او د نور يهودو په شان ته زده او عناد او تعصب ونکو نالو ته غوسه او غیر پس خاندل چې دا تاسو د فلان نیک دین او طریقم پرې خدا الله وی زه تاسو په شان ته جاهلان او زدين او عنادین ندي راشه حق قبول کو دواره عبد الله بن سلام د دینه کم دی الله له څنګه عزت ورکوم ليسوا سواء الندي برابر من اهل الكتاب بعض د کتابونو نام زینې د کتاب والو د امتون دا څه وړل قائمتون چې دی قائم دي کلک دي د الله په دین باندې قائمتون معنی مستقیمتون کلک دی ولاړ دي یعنی به امر الله د الله په امر باندې مطیعه لشرعه د الله د شریعت تابعداري کوونکې دي متبعه نبی الله د الله د پیغمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع او تابعداري کوونکې دي یتلون آیات الله نزول ولید الله تعالی آیاتنا انا الليل پټیمونو د شپه کې وهم یسجدون حاضر چې دې سجدي کوي د دې نه دا معلومیږي څومره چې سره د الله کتاب قرآن ډیر ولي هغه عمر بده کې عاجزي ډیر راځي او د عاجزۍ چې کم د نه خبرې چې د مونږ اهتمام ډیر کوي او د غرنګ د مانځ چې کم د اهتمام په کې ډیر دي او سجدي ډیر لګي ته ګوره د الله کتاب په انسان کې د عملی انقلاب راولي منګه ولی کاګل لرګیو د الله کتاب قرآن چې کم دی قارین هم دې زمانه کې ډیر دي علما هم ډیر دي مفسرین هم ډیر دي شیخان او مفتیان هم زیات دي خو معاشره کې داسې عملی بدلون نه راځي حرام چې دی نو ورځ تر ورځې سیوا کېږي قتلونه او وجل ورځ تر ورځې سیوا کېږي زناونه چې دي نو ورځ تر ورځې سیوا کېږي دا وجه دا د دې قرآن یو قید لګولې یتلون آیات الله چې دې ولې د الله آیاتونه اسې تشلو سلنم د تلا یتلو معنا دا ده چې د الله په کتاب په سر پسې کېږي دا د ځان سره لګي او د غرنګ د الله د کتاب باندې عمل کوونکې دي لکه دا خبره مخکې سورې بقره کې ذکر کړې و الذين اعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الله یې مونږ چې د کتاب والو ته کتاب ورکړي ک يهودي ک نصارا دي کدا امت دي د الله کتاب په لایق او مناسب لسلو سره لولي نو د الله کتاب حق لسل څنګه دي هغه یو دا دي چې د سینه چې مطلب د الله په کتاب کې خپل خوخه چلاوه چې کوم زما د مزاج او د مرضی مطابق پاغي عمل کوي چې کوم زمانه خلافي هغه مکوه موږ مسلمانان په دې زمانه کې اکثر د الله د کتاب نه ټوپک غوندي جوړ کړي موږ مولانو تکینو بس په بل شابان کړکاو هغه باندې ردونه کوه او هغه په وله او ځان چې کوم دې بچ کوه دا څنګه ده بلکې د الله کتاب لاول د ځان سره لګول به دا چې مطلب دا څنګه په کومه لهجه نازل شوی دی کوشش کول پکار دي چې په هغه طریقه باندې اگر کوم عرب دی او موږ عجم یو خو لیکن دومره خبره ده چې کوشش وکړه کنه الله ته به پته لري چې چا کوشش کړو چانه دې کړي موږ له دا نور جبه چې کم دی د انګریزي او سنسکرت او اردو او فارسی څنګه راځي او د الله د کتاب په باره کې موږ چې کم دی لږ او به اکثر دا باندې کو شیر از ما جبه چې کم دی تیړه ده موږ د سیمه شومان موږ تاسو خپل کورونو کینو 15 کلن شپږ کلن د موبایل کې د چې کم دی هغه دقیق اپسونه څنګه روباسي دا موبایل د څنګه استعمالي ما شومان چې د ټچ موبایل په ناشنا طریقې استعمالي وجه دا چې دا مول لاس کې ورکړی دی نو څنګه مهارت کې حاصل کو او دا الله کتاب نه ما شومان خو ځکه زمونږ شپېته اویا کلن موډاګان سپینګری هغه له کوم د مناظره نه ورځي هغه له سورې فاتحه نه ورځي نو دا د الله رب العالمین د کتاب سره غټه بي عدلی ده او غټه بي انصافي ده الله به د دې په باره کې تفوس کې ستاسو څه خیال دی چې ته په قرآن کریم باندې ځان د پاره کوم د تعویذم کې جوړ کې وبم په ځان لدم کې او سورې یاسین هم سار کې وي ولیکن د قرآن نه هدایت حاصل نه کې په دې قرآن باندې کوم د خپل عقیده او معاشره جوړ نه کې او په دې کې د وجه نستا کې اخلاقی او عملی بدلون را نشي د قرآن د وجه نه ته د حرامونه مننه نشي ستاسو نظر حفاظت ونشي نو تاسو خیال دی چې تاسو په دې قرآن باندې کوم د عمل وکړو نه یو سره چې کوم د نه هغه تبینی ولده
او مثال په تور باندې بناډرل بوتل چې دین هغه سي غاړي ته چول استعمالین نو دې په دې باندې جوړ شي د قرنګ یو قران د پاره چې کم دې د شکارې کړي چې چرته په عدالت کې کیس راشي نو وزیر صورت یاسین لمنډه کیا په دکان کې چې کم دې په دغه باندې ولي کې رازون دي کیا کله په گاڑی کې چې کم دې حروف مقطعات هغه رازون کې او به ویل کده الله سبحانه و تعالی د کتاب حق ماده کو نه د یتون آیات الله معنا دا چې د الله آیاتونو کتاب آیاتونو لوستل دا دي چې پاغي باندې عمل کول دي هغه سره خپل ژوند بدلول دي لکه دا صفات دې ذکر کړي دا د رب العالمین ډیر خوب صفات دي په مؤمنانو بندگانو کې د الله د کتاب سره د دې تعلق ليس سواء النبي برابر دا کتاب من اهل الكتاب زینه د کتاب والونم امه یو ډله داتشته د قائمه شقیق لک دي الله تعالی په دین باندې یتلون آیات الله دوی چې دا لک شوی د الله تعالی په دین باندې د دې وجدا د چې دوی لولي د الله آیاتونه لرم انا الليل پټیمونو د شپکه وهم یسجدون حال دا چې دی په شپکه وګدي سجدي کوي تهجد او قیام الليل کوي د دې کتاب د وجنه قران دې کې عاجزي راوستل یؤمنون بالله نو دی ایمان راوړي په الله تعالی باندې او یوم الاخر په ورځ رستنه په قیامت باندې ويأمرون بالمعروف او دی حکم کوي په نیکی باندې وینهون عن المنکر او دارنګ دی منع کوي د بدینه انسان کې چې کله لاول کې باطن کې خیر پیدا شي او ځکه د اخر دلته د وشلې دو پکې را پیدا شو یقینو کدا به بلته د خیر خبره کوي چې کله د دعوت او تبلیغ نشو کولای او د الله پہچان او د الله تعارف چاته نشي کولای او دې چې کم دې چاته د الله عظمت نشي وړاندې کولای دې دنه بوزدل دې ځکه د اخري سجاوان شوې دې ته دې خبره ته اسیو ګره یو بوټي راوخیږي او بیا هغه میوه ورکینه لاول خو هغه د زړی نه راوځي ا میوه ګل ونی سی به بل ته ورکی د قرنګي چې کله په دنه باطن کې د الله د عظمت احساس پیدا شو او د قرنګي د نیکی جذبانو بیا بل ته خود به خود لګي وي نه به بیا چې کم د یخنۍ ته ګوري نه به ګرمۍ ته ګوري والله نه به خپل چې کم د تاوان ته ګوري خو د الله د عظمت خبره بکې او په ګناه باندې به خبرکیږي او درمن کېږي به دې زمانه کې چې موږ تاسو وګورو کې یو سړي په موټر سایکل باندې توړه اچولي او سوري پکې وي نو غټان څه کې د ماشومان ته وي چې کاکاجي ودرېګا توړه چې کوم د سوري د وړه کې بهيږي ځکه هغه ته پته لري چې بدی پیسې لګېدلې خو لیکن په دین باندې چې کوم د موږ د سه مجاهده په نه ده کړې زمونږ ایمان چې د تقلیدي غوندې ده بس پیدایشي تور باندې په اسلامي معاشره کې پیدا شو د دې وجه نه موږ ځکه دې خبرو احساس کیږي الله د داسې په ذکر کړي ويسارعون فی الخيرات او دې کوشش کوي په نیکو کارونو کې اولئک من الصالحین او دا چې دینو دا ډلې د نیکانو نه دي وما يفعل من خير نواغه چې دې کوي د نیک کار نه فل یکفروه هیڅ باغی محروم نکړي چې داغه د ثواب نام والله علیم بالمتقین الله په دې علم لري په تقوا والو باندې الله باندې د چا عمل پټ نه دي دا ډیر ناشنا زیره ور کړي الله وی نیک عمل کوه عمل دې نه ضایع کیږي دا خبره قران کریم کې ډیره زیاته راغلي ده د دې د وجنه د مؤمن د نیک عمل سره چې کوم د شوق پیدا شي انی لا اضيع عمل عامل منکم الله تاسو عمل کوي زید نه ضایع کوم ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الله وی د مؤمن اجر نه ضایع کیږي وان لا نضيع اجر المحسنين الله وی موږ د محسنانو اجر نه ضایع کو وان لا نضيع اجر المسلمين موږ د اصلاح کوونکو اجر هغه نه ضایع کو مقصد دا چې ډاډه اوسېګا د سموږي چې لکه ما خو کروڑو روپۍ صدقه او زکات ورکړي حج عمره می کړي او د غرنګ پلانې نیک عمل می کړي تهجد می کړي چالي دلم رب العالمین زما سره وشوله د اخرت په بین کې جمع شوې د ډاډه اوسېګا نه بور کېږي د ناشنا زیره را کړي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو لږ کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي رب العالمین دې موږ تاسو د خپل کتاب عاملین او حاملین وګرځي الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو د قرآن په وجه باندې هغه خیرونه هغه برکتونه راکړي کوم چې موږ سره د دې کلام نازلون کې رب العالمین او د رسول موږ سره وعده کړی ده موږ ته بشارت او زیر راکړي یا رب العالمین په امت مسلمه باندې چې دا کوم افتونه آسماني عذابونه شروع دي رب العالمین دا په خپل عافیت او رحم باندې بدل ک یا الله موږ سره د رحم معاملې وکړه موږ سره د عافیت معاملې وکړه یا رب العالمین ستارحم ډیر زیات دي یا رب العالمین ستارحم ډیر زیات دي زموږ اعمال ډیر تقصیر او ډیر کوتا دي زموږ اعمال ته موږ بلکې خپل رحم ته وګوره یا لازم خاتمه په ایمان باندې وکړه په دې ناسه مجمع کې چې څه قسمه شری حاجتونه دي رب العالمین د خپل غیبی خزانو نه پوره کوي صلی الله علیه